راځو چې د نن په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو یو استعلام ډیزاین کو په ایم اس ورډ پروګرام کې. نو ډېر ساده خبره ده. تاسو راشئ لومړی چې دی په انزرټ ته راشئ، خو د انزرټ لومړی چې دی تاسو دغه مرجن ورته غټ کړئ. دلته راشئ لی اوټ ته لاړ شئ، لی اوټ نه پس په مرجن کلیک وکړئ او اخیر ته لاړ شئ چې دی مرجن کسټم لیکلی دی. که د دې ځای نه استفاده کوئ او که سمپل چې دی د نارو مرجن ته لاړ شئ په دې کلیک وکړئ. اوس د دې نه پس چې دی تاسو د بکسونو نه استفاده وکړئ، خو که چېرته تاسو هغې نه مخکې چې دی لومړی زه دغلته راځم او د هغې نه دلته د یو دوه درې دانې چې دی د ټیبل نه استفاده کوم داسې، نو دلته راځم دې ځای کې یو درې دانې دا مې راواخیستل داسې او څلورم مثل داسې. نو زه د دې نه چې دی دا یو اصطلاح مې جوړوم، دې سره دا جدول ولیکه، زه به دغه ترېنه ختم کړم. دا چې دی موږ په کیپشن کې ورکړی دی آټو کیپشن، دا به ترېنه ختم کړو او دې ځای نه به دا لرې کړو، دا به اوکې کړو. زه به دا بیا راولم. نو هغه یو اضافي کار و. نو راځم دلته چې دی بس یو درې دانې دا مې راواخیستل، را به شم دا به داسې ښکته ډریګ کړم تر اخره چې څومره ځای وي تاسو را. زه به اوس فعلا دومره کړم او د دې نه پس به دغه چې دی دا برخه به هم لږ داسې وړاندې کړو او دا به هم داسې وړاندې کړو. نو سمپل دې ته لږ ځای غټ ورکړئ دا رقم باندې. او دلته چې دی لکه پر اګزامپل د دغې په رقم باندې زه یو استعلام جوړوم. نو سوال او ځواب او دا شیونه چې دلته ورکوئ نو په دې ترتیب باندې دلته ولیکئ چې دی سوال، خو تاسو دغه عموما چې لیکنه کوئ د پښتو په دې کې وکئ او منځ ته لاړ شئ، دلته ولیکئ پر اګزامپل سوال او دلته ولیکئ چې دی نیټه او دلته ولیکئ ځواب. ښه، دا مو چې کله ولیکل دا به هم ټول به انتخاب کو، منځ ته به هم کو داسې، او که چېرته وایي چې نور هم دغې ته راولئ لی اوټ ته لاړ شي او عموما دغه واخلئ تر څو دا په منځنۍ نقطه کې راشي. راشئ هوم ته راشئ او د دې دا سایز لږ شانته ورته غټ کړئ او که بولډ کوئ بولډ هم کړئ ورته. ښه، دا خو یې وشولو. د دې نه پاس چې دی دغه ځایونو کې چې دی زموږ دلته چې دی څه پکار دی هغه به څنګه راوړو، ډېره اسانه خبره ده. نو را به شئ دلته انزرټ ته لاړ شئ، ټکسټ باکس راواخلئ، استفاده زیات د ټکسټ باکس نه وکړئ. نو دلته مې چې دی یو ټکسټ باکس مې دلته ډرا کړلو داسې، او دا به دې منځ ته کړم دا رقم. د دې نه به کنټرول ډي سره ډپلیکیټ واخلم، دا به راواخلم او دې بل طرف ته به یې راوړم، دلته د دې په منځ کې داسې به یې پرېږدم. سایز ډېر غټ دی، سایز به یې لږ شانته ورته وړوکی کړئ داسې. نو د دغه سایز ډېر غټ دی، دا به زه ډیلیټ کړم، د دې نه ورته یو کاپي راواخلم. کنټرول ډي به پریس کړئ او را به شئ دا به چې دی دې بل طرف ته راکش کړئ داسې. اوس دې کې زه تصویرونه اچوم. نو د تصویر دپاره چې دی تاسو دلته ودرېږئ، خو کوشش وکړئ د دې بکس چې دی دغه آوټلاین یې ختم کړئ، په آوټلاین شیپ باندې کلیک وکړئ او نن یې کړئ. بیا فیل ته لاړ شئ او په فیل کې یو تصویر راواخلئ داسې، ورک آفلاین باندې کلیک وکړئ. زه به راشم، ما سره دغلته لوګوګانې دي، زه به لوګو د دغه ځای نه راواخلم. نو دې لوګو ته رالم او دلته پر اګزامپل زه د عدلیې دپاره دغه جوړوم، هلته هم د عدلیې د ما سره دلته لوګو شته دی د عدلیې وزارت، دا به راواخلم انزرټ به یې کړم داسې. دلته بیا تاسو ضرورت لرئ چې د افغانستان لوګو یا مطلب عمومي لوګو یا هره لوګو چې ورچوئ دا ورته نو کومه د آوټلاین او فیل ته رالم او پکچر راخلم، ورک آفلاین او دلته پر اګزامپل دا عمومي یو لوګو اچوم. ښه، چې دا کار مو ترسره کړه، که چېرته دا وړوکی او غټ معلوم دغه کې داسې کم و زیاتولی هم شي دې رقم باندې، نو وروسته هم کولی شي. نو دا مو چې کله ولیکل د دې نه پس به بیا تاسو یو ټکسټ باکس راخلئ، د دې ځای نه هم راغستلی شي او هغلته هم چې دی دلته ګورئ ډرا ټکسټ باکس، د دې لاندې دغه ځای کې ورته لیکنه وکړئ داسې. نو هماغه مطابق که داسې غواړئ داسې جوړ کړئ، نو د دې لپاره به بیا تاسو دغه ټکسټ دا لږ ورته وړوکی کړئ داسې او دا مو ور بره کړئ په دې ترتیب باندې داسې. اوس دلته راشي دې ځای کې چې دی دغه آوټلاین یې ورته ختم کړئ، د دې هم همدغسې، او دلته راشي هوم ته لاړ شي او دا ورته پښتو ته واړوئ. دلته اوس ولیکئ چې دی په پښتو د افغانستان امارت او د
عدلیه وزارت او ورسره لیکم چې دی زه به دا ټیکس سلیکشن ته داسې وړوکی کړم او دا بلچن ته داسې ویسو چې زموږ متن په دې کې ټول ځای شي او دلته لیکي چې دی فار اگزامپل د ننګرهار د عدلیه ریاست نور اخوا چې هر څه ورسره لیکي که چېرته تاسو اوس هغه لیکنې هم همدغسې کوئ خو زه دلته یو سټایل جوړوم لکه دغه عدلي او دغه چې دی زه ویم داسې لکه رامخکې که نو دې ته به یو سټایل ورکړو نو تاسو به دلته ودرېږئ او په شیپ باندې به ګوته کېږدئ او بیا به ورسره د ماینس منفي علامه چې دی داسې کېږدئ داسې یو سټایل یعنې مطلب دې ته یې داسې برابرې کوي نو ټول انتخاب کا راځي بولډ یې کوي بولډ هم کوي چې هغه کوم سټایل ورکوئ دا دلته برابر کوي دغه لاندې ځي کې دلته یو دغه غواړي یعنې باید یو لیکنه اوسیږي لکه داسې تاسو به دلته ولیکئ غیر مو لیکلو او د دې نه پس بیا به همغه شیپ باندې ګوته کېږي منفي علامه ورسره پریس کړئ داسې نو که چېرته ته وایې چې دا د لاندې ځي سره راکېوځي نو د دې لپاره بیا ښه خبره دا ده چې دا موږ په ټکس بکس کې واچوو ګورئ لکه د ټکس بکس ګټه هم همدغه ده زه به د دغې نه یو ډپلیکیټ والم تیار لیکل شوی دی کنټرول ډي او دا به دلته راولو دې ځای کې او بس دا به ټول انتخاب کې همدا ترتیب ورسره وکړئ دا رقم باندې ټول انتخاب که چې وایي چې لږ غټه وړوکې راولي نو همدې ځای نه ته کولی شې دا زیاته او کم کړي ورته او هغې نه پس چې دی د دې مطابق دغه ټکس بکس ورته همدغومره کړه نو دې نه پس تا راواخله او په دغه ځای کې اخري حد کې دلته واچوه نو داسې ورسره کولی شي او بیا د دغې نه چې دی دلته ودرېږه او کنټرول ډي پسې پریس کا نو دا هم یو کاپي راواخله دلته یې واچوه ورسره دې کې فارسي لیکي ورسره دلته ورته ولیکه نو دی په اسانۍ سره چې دی دې رقم باندې موږ یو دغه جوړولی شو دې منځ کې ورته لیکي اصطلاح ولیکه خو د اصطلاحیې دپاره چې ته دا لیکي نو د ټکس بکس ته لاړ شه او ټکس بکس راډرا کړه دغه ځای کې او دلته ورته غټ ولیکه اصطلاح او د دې لپاره هم شیپ آوټلاین یې ختم کړه داسې او دلته رالې استعلام داسې لیکم دا به ټول انتخاب کړم هوم ته به لاړ شم دا به غټ کو او ورسره به دا میډل ته هم راولو او د دې دا سایز به داسې دې رقم باندې کوي نو دا به چې دی په دې ترتیب ښکارېږي نو دا موږ په دې ترتیب باندې ډیزاین کولی شو که بیا هم څه پوښتنه وه نو کولی شئ چې کمنټ کې ولیکئ